السلام علیکم زیم صاحب زرا تاسو ګوره صاحب زرا افیشل یوټیوب چینل یقینا چې یوټیوب به تاسو ټول استعمالوي یوټیوب چې دی هغه رست رزه اپډیټ کیږي او اوس پکې یو څو نوې فیچر یا اپشن داس راغلي چې دا به تاسو ډیر زیات خوښوي دغه فیچر کوم ځای کې دی یا دا اپشن کوم ځای کې دی او دا څنګه کار کوي مکمل طریقه درته ښیم بوزم به تاسو له خپل د موبایل سکرین ته خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو ولچن ریکوست که تاسو زموږ په چینل باندې نوی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو دا خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ ښه ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته خپل کوم یوټیوب چې دی دا به اوپن کړو یوټیوب چې موږ کله اوپن کړ نو دی یو باندې به کلیک کو او دلته چې کوم ویډیو دی هغه به اوپن کو اوس مثال کې دا ویډیو ما اپلوډ کړ دا به زه اوپن کوم السلام علیکم زیم صاحب ځکه به دا ویډیو زه سټاپ کوم او دې بر سیټینګ باندې به کلیک کوم تاسو ته ښکاري لاک سکرین دا لاک سکرین چې تاسو کله آن کړ نو تاسو ویډیو بیا بالکل لاک شي بیا به تاسو که موبایل څه ځای کې ایږدئ یا خوځوئ را خوځوئ یا څه ورسره هم کوئ نو ستاسو ویډیو به چلیږي ستاسو ویډیو چې ده هغه به لاک شي بل کوم اپډیټ چې دی اوس په دې ویډیو باندې زه کلیک کوم دې ویډیو باندې ما کلیک کړ دا بریجن زه سټاپ کوم او د دې ویډیو کمنټ ته به زه لاړ شم ښه د دې کمنټ ته چې زه لاړم تاسو ته ښکاري دی یو کس کمنټ کړی دی Thank you brother for your explanation دې باندې به زه کلیک کوم دلته ریپلی باندې دې ریپلی باندې چې ما کلیک کړ نو اوس دته زه په ویډیو کې د دې کمنټ جواب ورکولی شم دا پلس نشان چې دې باندې به زه کلیک کوم دا تاسو ته ښکاري دا کیمره چې دا کیمره کولاو شوله نو دغه شانتي که دا زه فرنټ کم نو زما فرنټ کیمره چې دا به کولاو شي اوس دله زه خپل کم د کمنټ ریپلی چې دا هغه دله زه په کمنټ کې جواب ورکولی شم دلته نه به زه ریکارډ کم او دا به زه پوسټ کم دلته به زما ویډیو لاړ شي او هغې کې به دله زه جواب ورکم نو دا د یوټیوب یو دوه نوې اپډیټ و یقینا چې دا اپډیټ به ستاسو ډېر زیات خوښ شوي که چېرته دا اپډیټ ستاسو خوښ شوي نو دا ویډیو لایک کړئ او دا چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ او د نوې ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازت تلوي الله په امان